من چې زکات پریخی الله به جهنم ته بیایي. کافر حج نه کوي، مسلمان چې وسې رسیږي او حج نه کوي، نبی علیه السلام یې خوښوي په یهودیت مري که په نصرانیت مري، نو د کافر سره مشابه شو نو جهنم ته به ځي. هره ګناه دا د کفر شاخ ده، قتل ده، زنا ده، غلا ده، غصب ده، رشوتونه دي، خو ګناه وي هر اړخ، که مامورات پرېږدي که مناهي کوي. اصل کې جهنم د کافر دپاره تیار ده، خو چې د کافر خویونه څوک کوي خدای مو دې وساتي، د کافر عمل کوي مشابه شو په عمل کې، دغه عمل د مشابهت وجه نه څه عذاب د کافر غوندې مشابه ورکول کېږي په جهنم کې، خو بیا به بیرته د ایمان په برکت باندې وځي جنت ته به ځي. د الله عادت مبارکه دا ده چې چیرې د تخویب خبره ذکر شي بیا د بشارت خبره ذکر کوي چې مسلمان د ډاره زړه ونه چوي. ایمان د دوو شیانو په مابین کې د خوف رجا، ډار او امید. یوه طرف ته به سړی د ایمان او د نیکو اعمالو د وجې نه د الله رحمت ته امیدوار وي، د خدای د رحمت نه به ناامیده کېږي نه، ولو که ګناهګار وي هم، خو مسلمان ده د الله د رحمت نه به نه ناامیده کېږي. بل طرف ته به د خپلو ګناهو د وجې نه د الله نه ډارېږي. دا څه معلومه ده چې الله به ما معاف کړي، که یو وارې به مې جهنم ته غورځوي، او د جهنم څومره سخته عذاب ده. نو ایمان هلته کامل کېږي چې خوف و رجا دواړه وي. خو د ځوانۍ په وخت کې، د صحت په وخت کې، د مالدارۍ په وخت کې کوشش دا ده چې خوف سړی په ځان کې ډیر کړي، ځکه دا وختونه د ګناهو دي. او د سپینګرتوب په وخت کې، بوډاتوب په وخت کې د بیا رجا غالبه وي. په ځوانۍ کې ډېر تقصیرات شوي، کله شیطان بیا سپینګری نا امیده کړي د خدای د رحمت نه چې هسې دې خدای نه بخي، نو څه کوي چې لمونځ شروع کوي. په دا سپینه ګیرم بدبخته پسې لګیا لمونځ نه کوي، په دا سپینه ګیرم روژه نه نیسي، په دا سپینه ګیرم ګیرې رخي چې څه ګناه لګیایي یو وارې عادت وي تر سپینې ګیرې تر مرګه پورې په لګیایي. ولې شیطان یې وایي په دغه ناامیده کې چې خو ته خو هسې هم خدای نه بخي، نو څه یې کوې؟ نه، د مسلمان چې ګیره په اسلام کې سپینه شوه د الله رحمت ډېر ورته متوجه کېږي، نو امید به بیا ډېر کوي. اوس نو دستي د امید خبره ذکر کوي. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زیری ورکه هغه خلکو ته چې ایمان لري او عمل صالح کوي. دلته بیا خبره مقیده شوه. زیری ورکه داسې نه وویل صرف وبشر الذین آمنوا، هغه خلکو ته زیری ورکه چې ایمان یې راوړی، بل قیدې مو سره ذکر کو وعملوا الصالحات. نو چې ایمان می نیک عمل می د دغه دپاره خو د خوشحالۍ زیری دي د جنت په وعدو، دا به د عذابونه خلاص وي جنت ته به ځي. خو که خدای نه خسته ګناوې وي، عمل صالح نه و، نو زیری نشته. خبره ذاتي په ډار کې ده، نه ده معلومه چې خدای پاک عذاب ورکړي که به معاف کړي. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زیری ورکړئ هغه خلکو ته چې ایمان یې راوړی او عمل صالح یې کړی. د څه شي زیری ورکړه؟ عمل صالح هلته عمل صالح بلل کېږي چې علم ومي زده یې م کې. ګورې عمل صالح ته وایي هلته عمل ویل کېږي چې علم ومي زده یې م کې. عمل چې زده دې نه وي نو صالح عمل به څنګه وکړې؟ چې فرض در نه پکې پاتې شو، واجب در نه پکې پاتې شو، سنت در نه پکې پاتې شو، بیا عمل صالح ده که ګوډ ده؟ ماته علم به هم وي، اخلاص به هم وي، ریا به هم نه وي پکې، خاص د خدای متعال د رضا دپاره به وي. چا چې ایمان او عمل صالح کړی، زیری دي چې ورکه ان لهم جنات، چې بېشکه د دوی دپاره جنتونه دي، تجري چې بهیږي من تحتها، لاندې تر بنګلو او ونه د دغه جنتو الانهار ویالې. په دنیا کې شراب حرام دي، په جنت کې به ویالې بهیږي، ناروا نه دي. د شودو به ویالې بهیږي، د شاتو به ویالې بهیږي، د اوبو به ویالې بهیږي. ختمېدن یې نشته، خرابېدن یې نشته، بدبویه کېدن یې نشته، خړوالی یې نشته. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، کله چې ورکړی شي، هر کله چې ورکړی شي دوی ته د دغه جنت نه څه میوه په رزق سره چې دوی وخوري، قالو دوی وی هذا الذي رزقنا من قبله، دا خو هغه میوه ده چې اوس مخکې مو خوړه،
و اوتو به متشابهه او راتګ به وشي دوی ته په میوه باندې همرنګ یو د بل سره. کله چې دوی ته د جنت میوې راوړی شي دوی به وایي چې دا خو هغه میوه ده چې مخکې موږ ته راکړه شوې وه. د مخکې نه یا دغه د جنت زندگی مراد ده. د جنت د میوې خوند چې وویني چې انګور یې وخواړه او داسې خوند په دنیا کې د انګورو نه ولیدلی چې دوواري دا نعمت اشنا نعمت چې یو وارې په خوند خبرې چې څنګه یې وویني خوشحاله کېږي به که نه ورته وایي یا دا یو جنس مشابه په رنګ کې الله ورویني چې خوشحالي بار بار یې ځکه خو مخکې د دغه نعمت قدر لیدلی ده. یوه معنا یې دا ده. دومه معنا دا ده دوی ته چې رزق ورکړی شي دغه رزق به مشابه وي دا میوه د میوې د دنیا سره. سیبان دي، انګور دي، کیلې دي، بله میوه ده چې ورته راوړي په دنیا کې دی ورسره اشنا ولیدلی ده نو یې دا خو هغه میوه ده چې موږ په دنیا کې خوړلې وه. ملایکې ورته وایي هغه خادمان ورته وایي ته یې وخوره خوند یې وګوره رنګ خو هغه ده ته یې خوند وګوره چې ویې خوري داسې خوند د میوې به یې په ټوله زندګي د دنیا کې نه یې لیدلی. د جنت میوه پالتو جز نه لري. د دنیا میوه ګوره د ام دا د ام وخت چې راشي تقدیر ډېر ښایسته ډېر ښه غټ وجود وي خو چې راوایه خلې په ټوکه هم نه خوړل کېږي او مغز کم د زړی دا پالتو جز یې دومره پکې غټ ده. هلته د جنت ټولې میوې داسې دي چې پالتو ځای نه لري. پوست زړی مغز ټول خوړل کېږي لکه د انځر دانه. دا دنیا کې د انځر میوه چې هغه الله تعالی قسم هم په کړی و تین و زیتون کې دا مشابه ده د میوو د جنت سره په دغه کې مشابه ده چې یعنې دا هم ټوله خوړل کېږي لکه هغه چې ټوله خوړل کېږي. پالتو اجزا نشته پکې. بیره د جنت غټوالی لکه ګړی منګی ماټی دا برګې برګې لیکي پکې دیارې لیکي ځان ته خوند وي. زړی په مابین کې کلک هډوکی نه لري ټوله خوړل کېږي. نو دی به چې دا خو موږ په دنیا کې خوړلی وې ملایکې ورته ته خو یې وګوره. دوه درېیمه معنا د جنت نعمتونه مسلمان ته ورکول کېږي مشابه د ده د عمل سره. د دنیا نعمتونه د دنیا په روپۍ اخیستل کېږي. څومره څوک ډېر روپۍ لري خو چې ممسک و کنجوس و بخیل نه یي چې بخیل شو نه یې په ځان خوري نه یې په اولاد خوري نو بل غریب ته خو خود نه ور خلاصېږي. نو هغه قسمه قسم خوراکونه ځان ته برابروي ښې ښې میوې خوري. د آخرت نعمتونه د یغو قیمت بیا نیک عمل ده. د دغه چې په سترخان باندې 15 قسمه شیان ایښي وو روپۍ د دنیا درلودې. هلته چې چا د غومره نیک عملونه د هر عمل ځان ته نعمت بدله ده. د هر عمل متشابه دی هغه عمل سره ځان ته میوې دي ځان ته نعمتونه دي. یو خو به خوراکونه دوی ته ورکړی شي. دوم ولهم فیها